لاهور یونیورسيټي کې چې دنو جنې خپل د ځان ختمولو भरपूर کوشش وکړ د سیکنډ فلور نه چې دنو کتر دانګلی او بیا چې دنو هغه بچ شول اوس هم په هسپتال کې د ویډیو سره مکمل وګورئ د جنې ولې دومره مجبور شو کنه چې د یونیورسيټي ته ځي او د سیکنډ فلور نه چې دنو کتر دانګي ملګرو دغه جنې چې دا کنه د چې دنو په ولادت باندې میانه و د غالک سره عشق او مینه محبت دی ویل کنه چې د الک زو اخلم د غالک سره زما واده وشي او دا چې دنو د لاهور یونیورسيټي خپل سټوډنټ دا او دی ویل چې دا سره واده وکم او غالک چې کوم کور خلک و هغه نه منله هغه چې دنو هغه الک له واده نه کاو دا جنې چې دنو مجبور شو او دی چې دنو د یونیورسيټي ته لاړ او په یونیورسيټي نه چې نو کتر او دانګل ملګرو څنګه چې تاسو ما واقعي راځي دوه پیمخ کې چې دنو واقعي راغلی و یو سټوډنټ لګیدل او هغه چې دنو هم د یونیورسيټي نه دانګلی او هغه د دنیا نه رخصت کړو هغه سره په دې وجه باندې دنیا نه ځان رخصت کړو کنه چې هغه چې دنو د سټډي پریشر پیو او داغه د وجه نه چې دنو خپل ځان ختم کړ ملګرو دې جنې چې کوم عمر ده 21 سال عمر ده او دې نوم چې دنو فاطمه ده او دې چې د کم الک سره عشق او مینه محبت او کم الک خو نو داغه نوم چې دنو احمد بلال چې دنو داغه نوم ده دا چې دنو کور تراله د کور نه چې دنو واپس لاړه کله چې یونیورسيټي ته لاړه نو دې د سیکنډ فلور نه چې دنو کتر او دانګل او ځان چې دنو ختمولو भरपूर کوشش وکړ او په دې ټیم کې چې دنو اوس په هسپتال کې پراته خو په ډیر سیریس حالات کې د حالات ډیر زیات خراب دي ځکه چې دنیا نه په رخصت ده هم شي عشق ډیر ښه شی دی او داسې کسې نه په کار کنه چې ته خپل ځان د یونیورسيټي نه راواچې یا د بل څیز نه ځان کتر گزار کې خپل ځان د ختمولو کوشش وکړي نو خپل ځان نصیب درد ورکول دي او نو ریس هم نشي کولای ځکه چې هغه الک چې دنو هغه کور خلک نه مني او جنې وایي کنه چې زه د غالک اخلم او خامخا به اخلم نو هغه چې دنو خپل ځان د ختمولو भरपूर کوشش وکړو په دې یونیورسيټي کې مخکې به بل ورځ واقع راغلی و اوس د دې جنې واقع راغلی و او دا هم هیڅ پته نه لري کېدای چې د دنیا نه رخصت شي په دې ټیم کې په هسپتال کې د خو په ډېر سیریس حالات کې د جنې او د بیا هم د دنیا نه رخصتېدلی شي ملګرو د عشق دپاره خلک داسې کارونه کوي یو خو د سټډي پریشر بل طرف ته چې دی نو هغې د عشق چې دی نو د عشق مسله وه او د عشق په وجه باندې چې دی نو هغه خپل ځان د ختمولو भरपूर کوشش وکړو چې زه خپل ځان ختم کوه ما چې ما غلک له نه ورکوي بل ورځ د ما بل چا له ورکوي نو هغه زما به نه خوښو هغه به زه نه اخلم او کومه کس چې زما خوښ دی نو دوی ما هغه له نه ورکوي ملګرو نو هغه چې دی نو په یونیورسيټي کې دا واقع راغلی د لاهور په یونیورسيټي کې بل ورځ هم واقع راغلی وه یو سټوډنټ ځان ختم کړی دا بله سټوډنټه ده او دوی هم خپل د भरपूर د ختمولو کوشش وکړو چې زه خپل ځان ختم کړم ځکه چې ما هغه له نه ورکوي ملګرو آیا په دې باره کې څه وایي ښه کمنټ ضرور وکړئ او د نورو ملګرو سره ویډیو ضرور شیر کړئ ځکه چې سټوډنټانو څه حل اخیستی دی څوک چې د سټډ په پریشر باندې دي څوک چې عاشقان دي او پته نه لګي په دې یونیورسيټي کې دا څه کیسې شروع شوي دي هم کمنټ ضرور وکړئ ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ که نوي څه معلومات راتلل موږ به ضرور شریکو او کوشش کوئ چې خپل سټوډنټان څوک نه پکاره چې عشقونه او ډېر ډپریشن نه چې ځان وساتي ځکه چې سبق ویل دي په نارمل طریقه باندې ویل دي ځان به ډېر ټینشن نه اخلي چې کله ټینشن کې کنه ټوله ژوندګي به تباہ او برباد شي په ژوندګي کې به ته هیڅ هم نشي کولی ملګرو دا لاهور واقع راغلی و په دې باره کې څه وایي کمنټ ضرور وکړئ